د یوې نجلۍ کیسه چې د ژوند د ستونزو له امله د قلم خرڅولو ته مخ کړ او قلم خرڅولو دې ته اړ کړه چې تنفروشي وکړي او د دې نجلۍ برخلیک به څه وي. ویډیو تر اخره وګورئ، لایک او کمنټ مو هیر نشي. د مور د مریضي لپاره مې مجبوره شوم. جالبه قصه، راځئ تاسې هم راسره واورئ. زما د ژوند کیسه ډېر توپیر لري. زه د کور مشره لور وم. زما څخه مې 3 خویندې او یو ورور کوچنی و. پلار مې محتاط و. زما په مور به یې ډېر ظلم کوو. مور به مې د خلکو په کورونو کې کالي وینځل او د هغوی د کورونو صفایي به یې کوله. د شپې به مې چې پلار کور ته راغی، د وهلو او ډبولو په زور به یې زما د مور څخه پیسې اخیستې. مونږ او مور مې ډېر له دې حالت څخه ډېر ستړي شوي وو. پرېکړه مو وکړه چې له کور څخه وتښتو او یو نامعلومه ځای ته کډه وکړو چې پلار مې مونږ پیدا نه کړي. مور مې په 500 فامیلۍ کې یو کور پیدا کړ چې کرایه یې 2000 افغانۍ وه. یوه ورځ چې پلار مې له کوره ووت، موږ ژر ژر خپلې جامې ټولې کړې او یو زرنج مو کرایه کړ او کډه مو وکړه او د پلار له شر څخه مو خلاص شو. زموږ ژوند ډېر په سختیو تېرېده. د شپې به وږي ویده کېدو. مور به مې سهار څخه تر شپې پورې د یوې ښځې په کور کې کار کاوه چې د ورځې به یې 250 افغانۍ ورکولې چې په هغو پیسو به مو هیڅ نه کېدل. زموږ خواته ګاونډیانو تنور درلوده چې ما به ځینې وخت خپل اوړه د پخولو لپاره هلته وړل. هلته مې یو ملګری پیدا کړې وه چې نوم یې شایسته و. همیشه به مې د خپل زړه خبرې او د غریبۍ کیسې ورته کولې. هغې به همیشه راته ویل چې یو څو قلمونه واخله او د شهرنو په سرکونو ودرېږه. ته ښایسته نجلۍ یې. موټرونه چې تېرېدل ورته ووایه قلم نه اخلي، بیا درته پیسې درکوي. ما وویل زه دا کار نه کوم. ویې ویل په دې کې څه خبره ده، زه هم دا کار کوم. د خدای شکر دی لاس مې چاته نه دی اوږد کړی. ته ډېره ښایسته نجلۍ یې، ډېر عاید به ولري. ومې ویل زه دا کار نه کوم. 2 شپې مونږه وږي ویده شو. څه شي مو د خوړلو لپاره نه درلودل. ورور مې د 3 کلونو و. ډېر به یې وژړل چې مورې ډوډۍ. لاړم د شایستې کور ته. ومې ویل خیر دی لږه ډوډۍ راکه. وړوکی ورور مې ژاړي. لاړه او یوه ډوډۍ یې راته راوړه. ویې ویل وای نجلۍ ته ډېره بې عقله یې. هغه کار چې زه یې کوم ته یې هم وکړه. له احتیاجي څخه به خلاصه شي. خو ټوله شپه مې فکر وکړ او پرېکړه مې وکړه چې سهار له شایستې سره لاړه شم شهرنو ته. سهار 7 بجې له خوبه ویښه شوم. مور ته مې وویل مور جانې زه ځم د شایستې سره کیسې او بدلې خرڅو په بازار کې. ما ته هم پیسې راکوي. مور مې اجازه راکړه. لاړم د شایستې کور ته. ومې ویل سمه ده راځه چې لاړ شو. شایسته خوشحاله شوه. ویلې سمه پرېکړه دې کړې ده، راځه چې لاړ شو. زه ډېره ښایسته نجلۍ وم. جلد مې رنګ مې سپین و، ویښتان مې ژیړ و او سترګې مې آبي رنګ درلوده. دوستانو لایک او کمنټ مو هیر نشي. شایستې راته یو څو قلمونه راکړل. ویې ویل ودرېږه، هر موټر چې راغی قلمونه ورته ونیسه، پیسې درکوي. او ما هم همدا کار وکړ. عجبه انسانان او ویرونکي کتل مې هماغه ورځ ولیدل. تر ماښامه هلته ولاړه وم. ماښام لاړم کور ته. کله مې چې خپلې پیسې حساب کړې 380 افغانۍ شوې وې. مور ته مې ورکړې. ډېره خوشحاله شوه. ویلې خیر اوسې، وګوره زما نه تا ډېرې پیسې پیدا کړې دي. زما مور بې سواده او ساده ښځه وه او باور یې کړی و چې د شایستې سره د کیسو خرڅولو لپاره تللې یم.
او همدا رقم هره ورځ د سهار 7 بجې تللم او د ماښام 6 بجې بیرته راتلم. د ورځې به مې له 300 نه تر 400 افغانۍ پیدا کولې. هر رقم خبرې به مې اورېدلې. د سړیانو او هلکانو لخوا ځینو به یې په خپلو پیسو شمارې هم راته لیکلې وې، خو زه مجبور وم، بله چاره مې نه درلوده. باید هر حالت مې زغملی وای. یو ورځ په سړک ولاړه وم چې د یو تورو شیشو موټر ودرېده. 2 نفره وو. څو دقیقې یې زما طرف ته وکتل او بیا یې 500 راکړې. هغه ورځ مې 250 افغانۍ کار کړی وو. ډېره خوشحاله وم. شپې مې 1 کیلو غوښه او 1 درجن کیلې هم کور ته ویوړې. ټول په ډېرې خوشحالۍ سره دسترخوان ته کېناستو او مو خوړل. سبا ته بیا هم هماغه کس راغی. دا ځل یې 1000 افغانۍ راکړې او ویې ویلې زنګ راته وکړه. کله مې چې پیسې ولیدلې، یو ورقه کې نمبر هم لیکلی و، خو هیڅ یې په قصه کې نه شوم. څو ورځې وروسته هغه بیا راغی او 1000 افغانۍ یې راته ونیولې او راته یې وویل د یوې شپې قیمت دې څومره دی؟ ډېره وډاره شوم. ومې ویل بې عقله انسانه، زه له هغو انجونو څخه نه یم او له موټره لرې لاړم، خو دا څو ورځې ورک شو، نور رانغی. یوه شپه مې مور ډېره مریضه شوه، نفس تنګي یې پیدا کړه. ګاونډي ته مې وویل خیر دې یوسي، مرسته یې راسره وکړه او مور مې روغتون ته ویوړله. د معایناتو وروسته یې ویلې چې مور دې کورونا ده. ډېر یې حالت خراب و، ډېره شدیده نفس تنګي یې درلوده. ډاکټرانو وویلې چې اکسیجن ورته واخلئ. موږ د اکسیجن له کمښت سره مخ یو. یو مریضان ډېر دي. هغه وخت د اکسیجن قیمت 3000 افغانۍ و، خو زما سره 1000 افغانۍ هم نه وي. حیرانه پاتې وم چې څه وکړم. له خپلوانو، ګاونډیانو، کاکاګانو، له هر چا مې غوښتنه وکړه، خو چا را سره مرسته ونه کړه. مور مې له پلار سره په خپله خوښه واده کړی و او بابا مې هغه له کوره ویستلی و، ځکه یې له کورنۍ سره تګ راتګ هم نه درلوده. په یو ډېر بد حالت کې وم. شایسته مې د مور لیدلو ته راغله. ورته مې ویل حیرانه یم چې څه وکړم. ډاکټران وایي چې اکسیجن واخلئ. شایستې وویلې یوه لاره لري چې د هغه هلک خبره قبوله کړي. ومې ویل د کوم هلک؟ ویې ویلې هغه چې خپله شماره یې درکړې وه چې د شپې ما سره لاړه شه. ومې ویلې چې ته څومره بده یې. تا نه مې دا تمه او هیله نه وه، خو په هر حال شایسته هم راته په غوسه شوه او له دې ځایه ولاړله. له یو طرف مې خویندې او ورور وږي وو او بل خوا مې د مور مریضي. نړۍ را باندې توره شپه شوې وه. الله ته مې ډېرې دعاوې وکړې، ډېر مې وژړل. ومې ویلې یا الله ته را سره مرسته وکړې. ټوله شپه مې د روغتون انګړ کې ناسته وم. سهار لاړم کور ته، د خویندو لیدلو ته. یوه خور مې له مور سره پاتې شوه، نور یې کور کې وې. کله چې لاړم ویلې یې چې دا 2 ورځې مو څه نه دي خوړلي. ډېره خفه شوم. پرېکړه مې وکړه هغه هلک ته زنګ ووهم او د هغه خبره ومنم. دس کول مې راواخیسته. د هغه هلک نمبر مې پیدا کړ. زنګ مې ورته وواهه. ومې ویلې ستا خبره قبلوم، نن شپه درځم. ویلې څو اخلې؟ ومې ویلې 100,000. وی ویلې نه 10,000. ومې ویلې کمې دي. تلیفون یې قطع کړ او 1/2 ساعت وروسته یې زنګ وواهه چې سمه ده، د برګ رستورانت مخې ته 10 بجې ودرېږه، زه درځم. ای الله، حالت مې ډېر خراب و. لاړم روغتون ته. د مور حالت مې ډېر خراب و. ډاکټرانو همدا ویل چې مریض ته مو اکسیجن او بالون واخلئ او یو نسخه یې راکړه. ویلې عجل یې راوړه. لاړم دواخانې ته. 1 ساعت مې عذر وکړ چې خیر دی، اوس یې قرض راکړئ، سبا مو پیسې درکوم. خیر دې وویني.
دوا یې راکړه. لاړم ډاکټر ته مې ویوړله. زما مور ته یې تطبیق کړه. ساعت 9 بجې شوې. خور ته مې ویلې چې ځم کور ته، فشار مې ښکته دی. ویلې ته همدلته اوسه. ما وویل سهار ته بیرته راځم. ویل دومره ناوخته د شپې یوازې څنګه ځې؟ ومې ویلې کومه خبره نشته. لاړم شهرنو ته. هماغه ادرس ته یې زنګ وواهه چې راغلی. ما ویلې هو. 10 دقیقې وروسته راغی. موټر ته پورته شوم. بله چاره مې نه درلوده. مور مې ډېره مریضه وه. یو بلاک مخې ته یې موټر ودراوه. ویلې زه ځم پورته. هر وخت چې مې مسکال درکړ 3 منزل ته راشه. هغه لاړو. زنګ یې وواهه. لاسونه او پښې مې لړزېدل. په ډېرې سختۍ سره لاړم پورته. دننه شوم. ویلې مه ډارېږه، څوک نشته، زه یوازې یم. زما لاس یې ونیو. خپل د خوب کوټې ته یې ویوړم. څه یې چې زړه وغوښتل ویې کړل. ما ډېر عمر نه درلوده. 12 کلونو وم. ډېر مې حالت خراب شوی و. سهار چې څنګه رڼا شوه ومې ویلې زما پیسې راکه ځم. ویلې یو پوښتنه، ته جلۍ یې؟ سر مې وخوځاوه. ومې ویلې هو. فکر یې کاوه چې ما څو ځلې دا کار کړی دی. پیسې مې واخیستې، سر ټیټې له کوره ووتم. ټوله لار مې وژړل. اول لاړم روغتون ته. د کرونا یو مریض څو ساعته مخکې مړ شوی و. فامیل ته مې وویل چې ستاسو بالون د اکسیجن اخلم. 10,000 افغانۍ را باندې خرڅ کړل. لاړم د دواخانې پیسې مې هم ورکړلې. ژر لاړم کور ته او خویندو ته مې ډوډۍ هم ویوړه. څو ورځې وږې پاتې وې. ورځ په ورځ مې د مور حالت ښه کېده. د خدای شکر چې بیرته کور ته راغله. ویلې دومره پیسې او زما مصرف دې له کومه کړ؟ ومې ویلې خیر دې یوسي، یو ډاکټر په روغتون کې را سره مرسته وکړه. ټول مصرف هماغه ورکړه. ویلې خیر دې یوسي. ډارېدم ځکه پوهېدم چې وروسته له دې شپې زما ژوند تباه شو. ډېره دعا یې ورته وکړه، خو خبره نه وه چې ما خپل عزت خرڅ کړی و. بیا به هم هره ورځ په سړکونو ودرېدم او قلمونه به مې خرڅول. چې یوه ورځ بیا هماغه هلک زنګ وواهه. ویلې نن شپه راشه، بیا هماغومره پیسې درکوم. ومې ویل زه هغه شپه له مجبوریته درغلی وم. مور مې د مرګ حالت کې وه. زه فاحشه نه یم. خیر دی نور زنګ مه وهه. بیا یې څو ځله زنګ وواهه خو ما جواب ورنه کړ. وروسته له هغې څو نفرو زنګ وواهه او همدا غوښتنه یې کوله چې شپې راشه. ټولو ته مې کنځاوې وکړې. ویلې مې نمبر مو غلط کړی دی. ډېره خفه وم. ویلې مې حتما د فاحشې په نوم مشهوره شوې یم. یوه ورځ چې د سړک په سر ولاړه وم دا هلک راغی. ویلې راوخېژه، کار مې دی در سره. خو ما وویل نه. ډېر زنګونه یې ووهل. آخر مې هم اوکې کړ. ویلې خیر دی یو ځل راشه، یو څو پوښتنې در څخه کوم. په الله قسم در سره کار نه لرم. موټر یې په یو کوڅه کې درولی و. لاړم موټر ته یې وختلم. ومې ویلې ووایه څه وایې؟ دوستانو لایک او کمنټ مو هیر نشي. ویلې رښتیا ووایه، اول ځل دې و زما سره هغه شپه؟ کله چې مې وویلې هو ټوله د ژوند قصه مې ورته وکړه. ومې ویلې مجبوره وم. ویلې ولې دې راته ونه ویلې؟ زه دومره بې غیرته نه یم. قسم چې د مور د تداوي پیسې دې ما درکولې. ما فکر وکړ چې دا مو کسب او کار دی. وروسته له هغې چې خبر شوم زړه کې مې شک پیدا شو چې حتما له مجبوري دې دا کار کړی. دا خپل وجدان مې نارامه ده. ومې ویلې که تا وجدان درلوده دا خراب کارونه دې نه کول. ومې ویلې ما خو له مجبوریته وکړل. خیر
تا ولې داسې خراب کار وکړ؟ ویلې یوه جلۍ مې ډېره خوښېدله خو هغې لعنتي ما ته دوکه راکړه د پیسو لپاره او زما د پیسو سره یې مینه وه. ښه استفاده یې رانه وکړه. اخر کې یې ویلې چې کورنۍ مې ما تا ته نه درکوي. خپلې ټولې شمارې خاموشه کړې وې. نوره رانه ورکه شوه. وروسته له هغې نه مې پرېکړه وکړه چې هېڅکله واده نه کوم. ما هم عیاشي شروع کړه. ومې ویلې زه ښکته کېږم. ویلې هر وخت چې د پیسې په کار وي ما ته زنګ وهه. بغیر له کوم کاره یې درکوم. ومې ویلې ژوندی اوسې. له موټره ښکته شوم. ټوله لار کې مې ځان سره ویلې چې کاش هماغه شپه مې ورته ویلي وای چې مور مې مریضه ده ځکه ستا خواته راغلم. حتما مرسته یې کوله خو نور یې پیدا نه درلوده. هغه څه چې باید نه وای شوي هغه وشو. د شپې زنګ وهه چې سبا راشه رستورانت ته خبرې در سره کوم. ومې ویلې د څه شي خبرې کوې؟ نور یې وویل ته یو ځل راشه. سبا چې تللم کار ته بیا یې زنګ وهه. ویلې چې 10 بجې دې په تمه یم. ډېر زیات شله و. لاړم. ومې ویلې له ما نور څه غواړې؟ ویې ویلې له ما سره واده وکړه. حیرانه پاتې شوم. ورته مې وویل زما په شان جلۍ سره ولې واده کوي؟ ویې ویلې ما څو ځلې زما د ملګرو د شمارو له لارې ته امتحان کړې خو تا رد کړه. پوه شوم چې رښتیا مجبوره وې. ویلې ډېر خپل وجدان ته خجالته یم. زه هم ستا په شان 5 خویندې لرم. خدای دې نه کوي چې زما د کار جزا مې خویندې ونه ویني. ومې ویل زه او ته ځمکه او اسمان فرق لرو. څنګه له ما سره واده کوې؟ ویلې چې ته هر رقم یې زما قبوله یې. د دې هلک نوم کریم و او د 33 کلونو په عمر به و. له ما ډېر غټ و. په زړه کې ډېر خوشحاله شوم. ما وویل که ورسره واده وکړم خپلې کورنۍ سره هم مرسته کولی شم. شپې لاړم کور ته یې او سبا ته مور ته مې وویلې چې یو نفر ده وایي چې د کور ادرس دې راکړه چې رشتې غوښتلو ته درځو. مور مې وویل ور یې کړه که ښه ځای یې چې خپل بخت پسې لاړه شي. تر څه وخته به دا بدبخته ژوند کوي. لاړم چې ورته زنګ وهم چې ګورم څو زنګونه یې وهلي وو. اوکې مې کړ. ویې ویلې خپل فکر دې وکړه. ومې ویل هو زما قبوله ده. له مور سره مې خبرې وکړې. مور مې وویل کولی شي چې راشئ. ویې ویل خو زما کورنۍ راتګ نه انکار وکړ. وایي چې جلۍ غریبه ده زمونږ برابر نه ده. له همدې لامله زه یوازې راځم او نکاح کوو. ته چې هر څه غواړې طلا کالي زه یې درته اخلم. خو ما وویل ستا د کورنۍ چې قبوله نه ده نو دا کار مه کوه. کریم وویل زه دا کار د الله د رضا لپاره کوم. مازدیګر و چې کریم راغی. زما مور ورته وویل چې کورنۍ دې چیرته ده؟ هغه وویل زما ستاسو لور خوښه ده خو زما فامیل یې نه قبلوي. مور مې اول زړه نازړه وویلې خپل خپلوان قوم یې خبر نه دی؟ زه څنګه تا دې ته ورکړم؟ مور مې جواب کړ. خو د شپې مې مور سره ډېرې خبرې وکړې. ومې ویلې ښه انسان دی او بل دا چې شتمن هم دی. له دغه احتیاجي خلاصېږو. خو بالاخره مور مې راضي شوه. ورته مې زنګ ووهه چې د مور مې قبوله ده. هر وخت چې غواړې راشه چې نکاح وکړو. ویې ویلې اول باید تاسو له دې کوره کډه وکړئ. زه یو کور پیدا کوم بیا وروسته نکاح کوو. ځکه چې زموږ کور ډېر خراب و. یو د خټو کوټه وه. هغه چې دروازه یې هم نه درلوده. پرده مو ورته اچولې وه. کریم زموږ لپاره کور کرایه کړ. موږ دومره توکې هم نه درلودې.
خو یو څو شیان مو درلودل چې وې موړل. کریم زموږ کور ته ډیر توکي واخیستل، تر توشکو، لوښو، فرش، هر څه. وی ویل څو ورځې وروسته مې یوه خاله، د خاله زوی او 3 د خاله لورګانې راځي زما سره ستاسو کور ته چې نکاح وکړو. ما ته یې یو څو روپۍ هم راکړې چې هم کالي واخله او هم سنګارتون ته لاړه شه. خپل سر او ځان دې په ښه توګه جوړ کړه. مور مې وویل چې ولې واده نه کوئ؟ مور ته مې وویل چې نه خو موږ خپلوان لرو او نه یې کریم لري، نو څه فایده، یو نکاح کوو او بس. د جمعې زموږ نکاح وه. یوه شنه پنجابي جوړه مې اخیستې وه. کله چې مې سنګارتون کې سنګار خلاص شو، خپل ځان مې هنداره کې ولید. هیڅ نه پیژندل کېدم. دا مې اول ځل و چې دومره قیمتي کالي مې اغوستل او سنګار مې کاوه. هر چا چې په سنګارتون کې لیدلم ویلې به یې چې ماشاءالله څومره ښایسته یې. کریم را پسې راغی. د سنګارتون شاته هغه هم یو سپین رنګ جامې اغوستې وې، ډېر ښایسته ښکارېده. لاړو کور ته. د کریم خاله هم راغلې وه. شین شال یې راباندې واچو او ګوتمۍ یې راته په ګوته کړه. زموږ نکاح وشوه. کریم چیله زما په لاس کړه، د یو سیټ لاکټ او بنګړیو سره. هیڅ مې باور نه کوو چې زما په شان یو بدبخته او غریبه جلۍ به داسې یو سړي په نصیب کیږي. نکاح مې خلاصه شوه او لاړو کور ته، هماغه کور ته چې اول ځل تللی وم. زه یې هلته بوتللم. ډېره خفه شوم. د هغې شپې ټول واقعیت را په زړه شو. کریم ته مې وویل کاش چې بل ځای ته تللی وای. وی ویل چې همدا زما او ستا کور ده او شپه دې هم زما سره وه، نه بل چا سره. شکر اوس خو ښځه او خاوند یو. هیڅ د هغې شپې په اړه فکر مه کوه. کریم ډېر مهربانه انسان و. ورو ورو زموږ ترمنځ مینه پیدا شوه. یو بل سره مو ډېره مینه درلوده. ما تر 8 صنفه پورې درس ویلی و، نور مې پریښی و، خو زه یې بیرته مکتب کې شامله کړم. هره ورځ به یې زه ښوونځي ته په خپل موټر کې بولم او بیا به تلو دفتر ته. هره میاشت به یې ما ته پیسې راکولې چې مور دوی ته مې ورکړم. د الله جل جلاله شکر چې له هغې بدبختي ووتلو. په همدې ګډوډۍ کې مونږ راغلو امریکا ته، ځکه چې کریم له امریکایانو سره کار کړی و. دلته ښه ده انسان یو حالت کې نه پاتې، که نه څه به مو کول. او الله دې کریم ته د دنیا او آخرت اجر ورکړي. له ما سره یې ډېره میړانه وکړه. که له ما سره یې واده نه وای کړی، زه به د ښار یوه فاحشه وم. او په آخر کې یو څو خبرې کوم چې زما خویندو هیڅ وخت مه نا امیده کیږئ. الله ډېر مهربانه ده. لمونځ وکړئ او همیشه دعا وکړئ. هره هیله چې ولرئ الله یې پوره کوي. خدای دې وکړي چې زموږ له قصې مو خوند او لذت اخیستی وي. له حمایت کولو مو نړۍ مننه. زموږ راتلونکي کیسې ته په تمه اوسئ.